دې شوټ ته دې خیال دی شوړاله دې مو باسا دا ډېر حد شی ده باچا روانه ویډیو کې ته دا پات کړل دي اره کومه وایي او زه ډېر زیات وږی شوی وم یاره ما ځان له کیک راواغېستو ما چې هر لږ کیک به ورسره وخورم خیال دی میان به پخو نور پروګرام به هلته کوو خو د هغې نه مخکې داسې موږ ریسټ کوو او مونځ به ورته کې وکړو انشاءالله بیا به روان یو اسحاق صاحب جی خوراک ته وکړو ډېره خوراک مې وکړو الحمدلله او ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه موړ شوم او اوس راپاڅېدم ما وې د سیند غاړې ته ګرځېدم ما لږه نظاره وکړم ډېره مزه کوي کتونکو کومې د کښتۍ چې دي او دا کوم ټورسټ چې پکې ګرځي نو ډېر خوند لري د سیند د هواګانو نه بله دا اوبه کمې شوي دي که نه بره واورې شوي دي جی جی د هغې د وجې دا اوبه کمې شوي دي دا بیا په اوړي کې واورې ویلې شي نو اوبه بیا راشي که نه بالکل عثمان صاحب خبره دې ټیک ټاک کله چې شګې وباسي څوک دې باجیانې وباسي کله چې د ګرمۍ موسم وي نو دا موږ چې په کوم ځای کې ولاړ دا سیند منځ دا موږ چې په کوم ځای کې ولاړ دا بیا د سیند منځ اسحاق صاحب جی راځي په دې کښتۍ کې چکر ووایه یاره جی کښتۍ کې زه چکر وام خو مامو یریږي ډېر زیات زه خپله یریږم هسې نه کښتۍ کجه وجه شي ته خو بالکل نه سره نه یریږم ښه ورځو ستا خو ما ته پته چې ته نه یریږې ته مې په زور را روان کړی ظالمه ما را روان کړی دا وګورئ لاس یې نیولې نه جی زه بالکل په کښتۍ کې نه مامو خبره کوي که تاسو ډوب کې خو زه به م راوباسم که نه وایي چې ما ډوب کې نو څوک به م راوباسي نو دی به څوک راوباسي دا خو 250 کیلو وزن دی کم یې ورته ورځو کم یې یاره ورې دلته کې ماما دې ماما موږ په څو ویسي یاره راشه ورګه مخامخ شه کیمرې ته دې خوا را مخامخ شه دې خوا راشه کماران هم درته راوړو مینې هغه دې خوا لږ راوړه کماران راسره راوړه بره دې خوا لږ راوړه چې جوړ وکړو دې خوا راوړه دې دلته راشه اخري پیسې به څو والې اخري 100 روپۍ به والې نه کنه یوه خبره وکړه که نه دا خو داسې خبره نه ده که نه چکر به دلې خو ما دې دا چکر در کوم چې سر یې مزېدار دی کسې خو بس دلته مې دلته کې وایي چې 100 روپۍ راکړې کښتۍ لاړه لکه کښتۍ ونیسه کښتۍ ونیسه بسې 100 روپۍ دې شوې ځه دغه مو ورته زه 100 روپۍ شوې لکه ښه 100 روپۍ شوې راځې لکه مامو خیر دې لږ ډېره بوله ورکو ځه ډېرې به ورکو ځه هلکه صدر راوړه هلکه 300 روپۍ یادوي په ټولو سپېشل حساب جمع شوي دا سپېشل نه وه سوارلی هم سوارلی هم راوخېجوه سوارلی هم راوخېجوه ځه او هغه ډولکیماران هم راوخېجوه راځه مامو راځئ ورخېږي راځئ بس دغه روپۍ شوې
په دوو بیړو پرېږدې پلاره ما چې ګپ لګو بهي ما بالکل چې ګپ لګو چېرته شو سیندونو په اخره کې چې ناظمه هغه دغه مه کوم هغه واټ نه کوم یا قربان يلا خير ركا يلا خير وګوره يلا خير يلا خير يلا خير دا اول يا لك يا بلك لك مر اعظم خير اقرب بقرا تیرے پنچر شو خير تیر پنچر شو پاکستان دا ورغه پاکستان راواله شابه چې کولاوي کوتواله اوسه دي کې وخت یې درته شي غدي ګوره دا ول دکاو کنه استاد دکیو مې ورسو دکاو خا کنه یار او ته موږ دا 500 کې سره کې کسه کې هغه کې بس سل دی وړي ضرور سبب نه سل به کې موږ لاره کې چی پیسکو نور ضرور سره د شو اساق صاحب 10 جا خدمړه یاره دا د کشته ولدي ملګرو سره ملاو دي او دلته کې سوالې وخی جو دیو سلطن راوخی جو 1500 راکا وی ولی وی تا چې ستار واورېدو نو ستار هم دوی ته وو خو یاره پکار د زمان پیسې کېږي 0 روپۍ 1500 ته هغه لرګو 1500 مال او افرادي بشیم ډیر رکا دادی سکه کیا سکه یار دا مړه کوزم کا یار پته نه او دی الک پروس کاله مو وکاسان ډوب کړو ولا یار لګاو پاره را دې سمې ته وځي پروس کاله میو کېشته ډوب کړو ما وادم نه کړ یار زه صرف په دې خپای ما کاوی باجمار ورځولې ما کاوی نه باجمار ورځولې او دا وګوره دوی نه رانه کوم کړه دې ظالم یو بل کاوی کېشته کې کسان ورځولې راځم ابو رکه اساق وره ته خو ګډ وړې یاره کېشته هلته کې بنده شوه سمندر په منځ کې او توپړي ماران راسره باجمار قابو ورځولې زه په دې ویرېدم بوروره د دوکړې را سره ویوري سمندر په منځ کې کشته بنده شوه او جوړکار یې داسې شروع کړو او یار مې نه کو یار مې نه کو ولا جانان ونه مینه نزل زور سماو بازارو په وینه کې
کې لګ لګ راواچوي پیسې راواچوي کنه یار دا تاسو څه کوئ یار لګ لګ پیسې واچوي دا خو یار موږ هسې نه کوو کنه ښه استاد چې زمانه دا خو ټول تشپاړي دي لکه زه چې چل زده کوم کنه نو زه به لکه اول څه چل کومه ته به اول داسې چل کې چې دې کې 14 ټکونه دي او او د دې ځای نه به شروع کېږي دا 3 ټکه دي نه 14 دي غوږ کېده ها ها ګوره د دې سر نه به شروع شي نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس دولس څوارلس پنځلس شپاړس د دې 14 نه څه به دا شی جوړ شي بیمارګه روټه وخورم بیا به زده کړم نو دا به کله زده کوم څومره بیل مارګ روټۍ وخوري نه یو لاس روټه د بیمارګه لاس روټۍ زه نیمه نوړی بیمارګه نشم خوړلی لاس روټۍ میانو کې لکه شانت مارګ کم و دا نور راوړل میانو کې لکه ګوره دا راګ ته صرف چک که ها اواز کې خو وره دغه شته اواز کې مې ګوره لچک شته استاد کامران صاحب ورسېدو کامران صاحب زه نن ډېر خوشحاله یم کامران صاحب ډېر خوشحاله یم کله پروګرام ده راځه اوس به موږ ځو راځه راځئ دې به ځو करोड़ रुपया को कामराना वाला कामराना वाली अरे किसी को कि मेरा वाला दिया खरा पासवा सर را باندې تاویږي یار مکمل ګډ وړه یار دې ترې واته یار دې ترې و شي بارا ولا ما ولا ګډ وړه دا وګوره سر را باندې سم تاویږي درس کس کړی کو درس نیس کړی شي دې سیسه چې خېجن اول د سر د ورګولې ودا کوي چې کمال سر امان موږ سر زیاتې کو پیسې زیاتې ورکولې وي خې تیز کې دا زیاتې وکړه امان موږ سر زیاتې کو ته ولاړو سی واسي پیسې ورکولې تیز کې ما ویل چې جوړم بجو دا یې به بم بابلو